الله الرحمن الرحیم. کنټرول پینل ته رسیدلی وو. چېرته وو؟ بټلاکر مې الو که نه. ها بټلاکر یې په خاطر استعمالوي کله چې څه په یوه ډرایو نه یا په یو یو اس بي نه یا په یو ریکارډ نه غواړئ چې کلف ولګوئ پاسورډ ولګوئ هغې پره بټلاکر ده. صحیح ده. ډېر مهم اپشن ده. که چېرته غواړئ یو اس بي سره یې محرمه ډیټا کې وي څه بیا وکړئ فلش در سره جبه کې ګرځوئ محرمه ډیټا د شخصي ډیټا هغه نه غواړه چې چا لوسته که فلش دې نه ورک شول هغه نه چې پاسورډ لګېدلی وي هغه بیا خلک نشي کتلی هغه به سره کمته کوي فارمټ کوي بې بغیر له فارمټ کولو هغه کلف یا هغه پاسورډ دی منځ نه. اوس مثال دغه ډرایو ده یو خو مونږ هایډ کولی یو دغه ډرایو هایډ کوم خو نه دا یار پیدا هم کړلو مونږ هایډ کړی ور پیدا یې کړلو. اوس زه باید په دې نه داسې پاسورډ ولګوم بغیر له پاسورډه دا باید دې ته باید څوک سره کمته شي دننه نشي باید پاسورډ ولري. دې په خاطر بیا څه شی کوئ کنټرول پینل کې بټلاکر لرو. یو دا بټلاکر دلته ګرافیکلی لګي یو سی ام ډي لیارې هغه هم ته کم صحیح ده. سی ام ډي لیارې دلته سی ام ډي هم ته وښیلو یو کمانډونه به لیکئ سی ام ډي دا سی ام ډي د توره پردر سیه دې لیارې هم کړلی شئ چې په یوه ډرایو نه بټلاکر آن کړئ خو دغه طریقه بیا ډېره سخته ده. دغه پاسورډ دلته چې کسه یو بټلاکر مو ولګولو په ډرایو نه دلته داسې خاکې کسای بینه فلاش مې یو وری چوالو بټلاکر مو ولګولو چې اوس فلاش کې د کمپیوټر کې پاسورډ مې چې ور کړل چې څو پرم فلاش ته نه خولای نه د کمپیوټر مې مړ کړی نه بیا فلاش ور چوای هغه کنه فلاش بیا به ان بیا پاسورډ نه وړي ست خایم خو سیم ډی نه چې ولګوای چې بټلاکر یو رم چې فلاش ور چوالو چې بیا مو وبسلو بیا بیرته کلپ لګیدلې وي چې بیا مو ور چوالو بیا مو وبسلو بیا کلپ لګیدلې وي ارسای او سیوا ترغه یو اس بي رو کې فلاش خدا فلاش ته سیدا اوس کسه یو ډرایو ده په ډرایو نه چې بټلاکر لګوای ولته ته خاين چې د سی ډرایو نه یا ډي ډرایو نه دلته برسای کنټرول پینل تر شای بټلاکر تر شای بټلاکر کې دلته لیکلي چې اپریټینګ سیستم ډرایو د عملیاتي سیستم ډرایوونه دلته مثلا بټلاکر ډرایو انکریپشن یې ډیټا داسې حالت ته وړي چې هغه هیومن ریډیبل فارم کې نه وي. اوس بټلاکر په کوم ډرایو نه لګوي دلته مثلا سی او ډي ډرایو دا دوه ډرایوونه ورته سره دي کنه د حقیقت ساين یو سیده یو ډي ډرایو دی په کومې باندې لګوي زه ته وایم چې په دا کې پی وایم نه لګوم ځکه نه لګوم چې دوړه ډاک دی چې په فلاش کې یا په ډرایو کې څومره ډیټا ډیره کې هم واه نسی ځکه پاسورډ چې په لګوي ډیټا کې انکریپټ کیږي دې پر یو اس بي چوم په اس بي نمو بټلاکر ان کوي یا پاسورډ لګاو فلاش په دینه نه کوي اس بي د څه کې من سره ویني بټلاکر ان دلته کلیک وکای ای ډرایو روغلو کنه ویني د څه کې ای ډرایو روغلو زلتر شام دینه لکه چې بټلاکر وسم ان دی دا غته مونږ تر ورځ لکه چې پاسورډ ورکړه او دنه وځه د بټلاکر اف کام سي دو انلاک ډرایو د پاسورډ چې و تو پرو زرسام اول چې کم ټرن آف کوم می بټلاکر د سر نه کم د یو پلاش کې خو چې کې نه وي څه شي هغه کورس آی خازه به دا فارمټ کوم څه به پتاوه لګم فارمټ به کوم سار نه به ولګم چې دا رقم ته اوکې کایدا یس کای اوس دنه یس پاسورډ نشته دی پر چې پاسورډ لګوي چیرته پر سایبټ لکر باندې کوي ته کنټرول پینل تر شای دلته مې ته وای که سی ډرایو نه لګوي دلته چې په ډي ډرایو نه لګوي ټرن ان نه کلیک وکای اوس دلته پاسورډ ورکای پاسورډ مې ورکا لاک کی در کوي ته مې حلو تاسو به نمبر کی یا به یو فایل کې سیو کای دلته دانې نه لګوم زر سم چې ته فیز بي نه ای ډرایو دلته ټرن ان بټلاکر نه کلیک وکای صحیح ده. و سٹارټینګ بټلاکر ان کېږي بټلاکر ان کېږي ته چې یوز پاسورډ ټو انلاک د ډرایو پاسورډ دی پر سمولو زه ته چې وته پر وته باید کام نه وي ځکه نه دې سره تر چې پاسورډ کولو ار صحیح ده مسره وته پر پاسورډ ورکای یوز سمارټ کارت ټو انلاک دیس ډرایو یو سمارټ کارت د سراوي صحیح ده سمارټ کارتونه لیدلې دي ځنه حال کې لري کارت بایومټریک کارت بیا خپل د پرسونل کارت بیا غیب
غواړه چې په هغه د خلاصي کې خو دا کمپیوټر کې نه استعمال کیږي ارسای نیکسٹ کای دلته چیک ولګوي نیکسٹ نه کلیک وکای دلته که څه تمام یو هم پاسورډ یو تصل وه نمبر کی در کوي هغه کا پاسورډ نه ير شو پارتون کې کړل شي چې هغه ته بیا هغه کیل یار هغه کی د سره سیو یم پرینټ کړی وي هغه کیل یار دا پاسورډ بیا خلاص کې سي دلته یو لیکل هاو ډو یو وانټ ټو بیک اپ یور ریکوري کی بیا سره کوم ته غوړی چې تاسو د خپل فلش بیرته ریکور کړئ پاسورډ نه ير شو اوس دلته د کی در کړه دلته موږ ته خیمه اوس د سیو ټو یور مایکروسافټ اکاونټ په څه جوړ کړی لکه ایمیل دا اکاونټ جوړیږي مایکروسافټ کې پاګه کې سیو کوي ظاهر کوي د کی سیو ټو فایل یو فایل ته سیو کا په کمپیوټر کې یا پرینټ دا ریکوري کی چې پرینټ انګلیک کو پرینټر په سره وسله یو ته ما ست پرینټ شي دلته چې یو فایل ته سیو کوم پی ډی اف شفل دی مصروي اوس ته چې چیرته سیو کوي زوی ته چې په ډیسکټاپ نه او بولته بیتواله کم نوم ورکای مثال بیت لاکر for my flash my flash خو ته څه کسه په دغه فلاش کې بیا ظاهرانه کابل لکر ما فان کړلو دا کې ظاهرا کړل د نه ير شولو پاسورډ دا کیوز بیا غنه فلاش نه سره کم ته بس سي دلته څه فلاش نه انتخاب وشل تر شهر ته فلاش مې چې په دا کې بخوندي وي یو خوندي زوی ته وخت صاحب کمپیوټر کې مثال فرض کړم په ډیسکټاپ نه سیو کړلا ار سیو سیو نه کلیک وکای نیکسٹ کیسے دا کی دا خام نیکسٹ نے کلیک وکای Encrypt use disk space only faster and best for new PC and drives یہ چې خالی دا فلاش کې چې کومه ډیټا ده دا انکریپټ کا یا مکمل یو اس بی انکریپټ کا صحیح دو زه ته مکمل انټایر یو اس بی سره کانته کا انکریپټ کا پاسورډ ورکې نیکسٹ نه کلیک وکای هم دا د کمپیټیبل موډ نیکسٹ کای سٹارټینګ نه کلیک وکای اوس دنه بیت لکار ان کی پاسورډ سیدا سلیکټ ټیم خولي یا 2 منټه یا 3 منټه خو په ډیټا پریفر کیم ډیټا چې په کمپیوټر کې څومره نه یو فلاش کې یا په ډرایو کې ډېرې دومره دغه سپیډ وي کمزورې وي پاسورډ کمزورې فان کېږي هڅه پر بزت است کی و خندل دا کیم سیو کړه کنه دا نوم ورکړان کای د صحه حقیقت سای بلکل ډرایو انکریپشن ریکوري کی دلته غار طریقې لې د صحه کې وینای ټو ویریفای that this is the correct recovery key compare the start of the following identifier with the چلیکل हाँ identifier value display on your PC identifier دایم سره ये जगह सरे मुकैसा का सही दो कना दा की अवलते पेस्ट का रिकवरी की which why if the above identifier matches the one displayed by your PC then use the following key to unlock your drive da की दा वतसल वह नंबर दा वैश मेरा सही दा दाबो करलंगे बिया पासवर्ड डालता इंटर शियम दिसा की دا د بیت لکر ان کیږي بیا کړل شکه پاسورډ ایر شول دا کی وینای دا کی دو سي دا نمبر دی او تصل به نمبر دا به سره لای رائټ کلیک ودینه وکای کاپی وی کای بیرته ورشای اغال ته فلاش زکی بیا ته خاندان د یوري بیت لکر ان شي سي دو ها دکې چې غش مختر سامي پر مختل ورشي بیت لکر فان شي سي دا کالر مانجمنٹ کې څه خاص چین نشته اس په دارتم نه تخریب مثال سره ډیسپلینګ وصل کړی دی هغه ته تخیل یو مانیټر وصل دا دوا وصل دی کوم ډول ډیسپلی دی خی هغه د زنه تخیل دلته شه کریډینشل مانیجر کې نشته دلته کریډینشل مانیجر نه جوړه راګي کله چې په کمپیوټر کې تاسو ویب سټ په سوای سي دو یا موبایل کې لیدل دی موبایل استعمال کړی دا آلته چا ایمیل کې یو موبایل ته پاسورډ نه کای ایمیل چې تمر کړی ته چې په غا کې سیو کای په ایمیل کې پاسورډ وی موبایل هغه دلته کمپیوټر کې کوم غش دی نتورک هغه څه دی لکه آی پی ادرس یا کوم نور معلومات دی یو ویب کریډینشل دی یو ویب سټ معلومات دلته ستل کېږي چې په ویب سټ کې ځنه پاسورډونه سٹور کړی هغه دلته سٹور وی او یو وینډوز کریډینشل دی کوم وینډوز کې آی پی ادرس استعمال کړی دا کوم زم اکسس کړی دا هغه دلته وی سي د دې مربوطه موضوع د دین نه اګن کته بیا نه پیږي add a new windows credential دلته بیوالی که نیٹورک ادرس آئی پی ادرس والی کا یوزر نیم سوک دای او پاسورڈ والی کا یوزر نیم اگین وستو نفوی اگین رو بشو مختا ڈیٹ ان ٹائم تا سیدا ڈیٹ ان ٹائم میں کسی کنٹرول سیٹنگ کی تیال ہے دیسا حاکیا ڈیٹ ان ٹائم دیزنا ڈیٹ ان دلته به مرشه دلته مسرشتا عام چیز داوی دیته ضرورت هم نداره ببینید دیزنا کلا شاید دی کمپیوټر سات سره کم تکای مانیج کای اوس دلته ته چې دومره دا تاریخ ته دا بجې دی او دلته دومره ثانیې دی ویني دلته من سره یو ګرافیکي ډول ورکوي چینج ډیټ ان ټایم نه چې کلیک وکای
دې کې زه تغیرات او ځینې ټایم مې بدل شوی دی ټیمه شوی دی کلیک په وکړئ څو بجې دي زه ویتایم چې نن جنوري 11 دی که نه د جنوري 11 نه ده زه ویتایم چې جنوري ټایم دی نه غلط شوی دی جنوري 19 دی جنوري میاشت نه دو فبروري دو او دا یې زه نه کولم بدلولی شی دلته رشه کلیک وکړئ مثال زه ویتایم چې 2022 کول ده او د فبروري جنوري اول تاریخ دی د زه نه کړلی شئ چې ټایم څرګنده کړئ سیټ کړئ اوکې نه کلیک وکړئ اوس کسه هلته 2022 کول اول شپږم تاریخ سي دا ډول کړلی شئ د زه نه ساعت چیک کړئ بېرته خپل حالت ته وړئ د زه کې کلیک وکړئ بېرته مثال من سره 2026 دی جنوري دو که نه جون مې ولیکله جنوري څوام و 11 بېرته خپل ساعت په ټایم کې اوکې کړئ د زه نه هم کړلی شئ دلته ودرېږئ 2 بجې نه دي 2 بجې دي مثال ته 3 بجې دي څو منټه دي دومره منټونه دي او دومره دقیقې دي آیا تاریخ شوله کلندر جنتري او دا چې شوله بجې شوله څو بجې دي مثال 3 بجې 4 بجې دي څو منټه دي دلته ولیکئ 50 منټه دي او د څو ثانیې هم چینج کوي اوکې نه چې کلیک وکړئ ساعت دلته مې سره تغیر شي موبایل ور مې ټیمه کړی وم بیا راشولو هر سای چینج ټایم زون دی سي دا ټایم زون په سیټینګ کې مې هم تیالی او ټایم زون یې دې ته ویلی کېږي چې کوم صحیح مطابق د خپل ټایم زون څخه وای زه ویته اوس افغانستان نه لوړم ترکیې ته زه به هلته ټایم زون ترکیې ته استانبول ته وړم هغه استانبول بجې به ملته ښیي که تاسې دا کمپیوټر هم به هغه ته یې امریکې ته چې ټایم زون مو نه وي کې چینج کړی تو سره ټایم نه کې وړی افغانستان بجې به دې ته ښیي صحیح ده نو راشئ ټایم زون نه کلیک وکړئ اوس کابل انتخاب شوی دی که نه زه ویتایم چې مثال زه ټایم زون مې بدل شولو زر سمو درته یو مشهور چې وبکسو اسلام آباد پاکستان ته لړلو لاهور پین دی دلته اسلام آباد کراچي وینئ پاکستان پته نه لګي موږ سره د ټایم یو رقم ته دی بل هېواد ته انتخاب کړو چې موږ سره ټایم چینج شي امریکا به ورشو چېرته دی امریکا څه شولو څه کسه کنه ټایم زون چینج کې صحیح ده مدا ټایم زون د سلیویډر دی که چې کوم ځای ټایم زون وي نه پوهېږم دی نه اوکې کړئ اوکې کړئ اوس موږ سره ټایم زون هغې مطابق څه شپږ بجې 52 منټه هلته به وي هر شی بېرته ټایم زون چینج کړئ ټایم زون ته راشئ دلته کې خالي پریس کړئ کیبورډ نه نفس بل وکسای کابل جاپان लेवर साहेब रिगाराय बल एडिशनल क्लॉक ته سیدا په کمپیوټر کې یو ساعت نه زه 3 ساعت نه غواړم سیدا یو ساعت نه 2 3 غواړم چې کوم هیواد اټکاوي ځتن چې یو دلته اوس مصر څه ساعت نه خیر دلته څخه کسان یو ساعت کنه ځتن چې بلا مټ کاون شو کلاک نه کلیک وکای کوم څه ساعت اټکاوم زه ویتان چې یو مصر د بل ساعت په کمپیوټر کې د یو هم فارس کې افغانستان د هم بل انتخاب کړو زه ویتان چې استانبول ترکیه ولادت شي سیدا د ساعت نام ورکای مثال دولیکم زنا نام ورکای چې کلاک وان نازویتن ترکی کلاک ترکیه ساعت مو سره کم تکړه ځان تصحیح کړو کمپیوټر کې بلاټ کوي شو دیس کلاک نکله کو کای دویان دریام ساعت می په کمپیوټر کې بل هغه ټایم زین انتخاب کای هغه زه دغه یو می خوستلو سیدا دا اف کوم افلاین کلیک وکای اوس د سهار کې کسان وینای دلته یو فوست نن سره خپل ساعت دی اوس په ترکیه کې 12 بجې 4:50 منټه دي سیدو 12 بجې 4:50 منټه دي آلته نن سره په افغانستان کې دلته سودی 2 بجې 6 منټه دي دلته ترکیه موږ نه سټ د ټایم کې بل ساعت امټ کوي ځنه کلیک وکړئ دلته سټارټ کیږي بیا کله شي معلومات وکړئ سوام طریقه کول خو نه سره باندې خالی ټایم بدلېږي کنه خاص ډیټینګ ټایم کې بل چیرې
دنه پوه شولای کنه اډیشنل کلاک نیم پوه شولای یو بل سات اټکوي انټرنیټ ان ټایم دا ته مې چې کله غوړې د انټرنیټ اوس ټایم به ټایم شواله انټرنیټ نه غوړې په تومات ډول اپډیټ شي کلیک وکړئ دلته بینه دا یو ویب سایت د وینډوز ویب سایت د اپډیټ نه ونه کلیک وکړئ انټرنیټ سره چې وصل وای اتومات ډول به منسر د د کوم ټایم چې د بیټی مشاو د انټرنیټ نه اپډیټ شي او بیرته منسر سات په ټایم شي تاریخ او ټایم هر څه منسر ټایم شي کینی کلیک وکړئ نه ډیټینګ ټایم کې څه خاص چی نشته وینئ دې کې هر څه مختبل چي دي الته منسر بیت لکران شو ها دا چې شولو دا کمپلیټ شولو چې کمپلیټ شولو وسې کسه دلته دینه کسه دا سکلوب خلته علامه خاصیدو زه یو ریفرش وباسم اوس که څه بیرته چوم په دې کې فرض کړئ موډیټا اوس که څه دا کلاب یو خاصه پاسورډ الته وایي چوال پاسورډ رو که چا پیدا کړلم د اس بي په دې مو پاسورډ ان شوی وي پاسورډ مثال زه یو دوه درې ور کوم انلاک نکلیک وکړئ پاسورډ مغلط یو دوه درې نه یو دوه درې سلور 15 شپې ګو تا نه او تر لاس پر مې ور کړلو پاسورډ صحیح غلط ہے چې باید صحیح پاسورډ دینا نه کیسه چې ته پاسورډ معلومات نه وي دې نشي کړای داخلوس کی چې انلاک نکلیک وکړئ بنیم سره بیرته پاسورډ لرشز دیته دنا شک مړ ټام یې غا کتل شاید بیرته رشم ز او رشم چې نکلیک وکم یو اس بي مې وسلو بیا مې چولو بیا پاسورډ لګیدل کنه روبشای دی پورا چې مثال پاسورډ ویر شلو سي دا کی خو در سره وی روبشای دا کیبر کفی کای دا کی دا روبشای دا کی کپی کای کنټرول سی کپی شارټ کړ دا ها دا چې کپی کړل روبشای اس بي تا اس بي کی کوم ځکه دا فلاش ته دی پاسورډ نه شو دا روبشای مور اپشن نه کلیک وکای انټر ریکوري کی نه کلیک وکای او دلته په کومه کی چې دا هغه مهر کړی و کنټرول سی کنټرول وی ریپیټ شارټ کړ دا شام بیرته لکه چې کپی نشو ها رشي دا کپی کای او چته پیسټ کای د څخه کی انټر ریکوري کی نه کلیک وکای کنټرول وی پیسټ کای پیسټ مکړلا اوس کدا کی کسه یو حرف کې غلط نین کې ویزه دواړه غوام ته نه سي درې مې ور کړل انلاک کلیک وکای they did group of it contain an error دا کې error دا غلطی دا غلط بیرته وکم انلاک کلیک وکای بیرته ډرایو انلاک شلو کنه سي دا ریکوري کی په ترم کوله شری ریکوري کی و سر سه په دینم بیت لکران کړای دی سي د اوس د سره کام ته بنديږي پاسورډ به سره کام ته مو یو دوه درې وتویر کړه او چار نزدا کړل پاسورډ سره کام ته چینج کی بیرته په کنټرول پینل ته راشي سي دو کنټرول پینل کې بو راشي بیت لکرتا دلته به چیرته لورشای بیت لکر مو دلته ان نه کنه وسه دلته ان د چې کلیک وکړه دلته مختلف اپشن دی بیک اپ یور ریکوري کی بیک اپ مو خوسته ده کنه ک بیرته د نړانګ شولا بل خلای چینج پاسورډ دنه کلیک وکای اول زندان پاسورډ هغه یوزر مثلا صحیح د زندان پاسورډ کې قبل چاته نه ور بدل کړو پاسورډ زوړ پاسورډ بزور کام پاسورډ به ته نوې پاسورډ ور کای یو دوا زوړ نوې پاسورډ ته انټر کای چینج پاسورډ نه بغیر کار پاسورډ به چینج شي ریموو پاسورډ نه پاسورډ ریموو کیږي خو هغه پر چې تاسو په دانه بیت لکر اف نه کوي پاسورډ نه ریموو کی اوس په دینه بیت لکر ان نه کړه نو روبشه چې ټرن اپ بیت لاکر دنه ان د کسه دي حاکم تاسو کلب خلطه غیر کړی دا زوړان اوس کسه د چې ز ایجکټ کمان شه بیرته ایجکټ کم کمپیوټر نه مو وسلو ویری می چوالو بیت لاکر اوس بیا مان د زوړان چې په باندې کم به سره کنده کوي روبشای انلاک ډرایو نه بوال کلیک وکای پاسورډ دینه غوړي هغه پاسورډ دینه نه کای د مون سره کنده کړلو ان کړلو اور شاید ټرن اف نه کلیک وکای ایت د میسج درکې چې غوړه د بیت لکر په اف کې باندې کوي زیتن چاو سم امنسلا بیت لکر سره کنده شولو اوس راون شولو او تا ټرن اف کی
بیټلکار من سره کنده کړل بان کړل ته چې سره شای یو اس بي من سره خپل خلک تر اوسه د ډول کړل شای بیټلکار ان کې دا وخلا ښه کنټرول پینل کې بل شي دی دلته شمخته دا ډیټ ان ټایم او ډیفالت پروګرام مته له سیټینګ کې ډیفالت پروګرام دا غدي ویني اپس چر شای ډیفالت اپس مثال مو ویډیو د په کوم پلیئر کې خلاصيږي ګوګل کروم ویب سټ لینکونه د په کوم دا ډیفالت اپ دلته نیوینه ته مې سیټینګ مزاګړه دلته ماغه مسله ده سیټ یور ډیفالت پروګرام دنه چې کلیک وکای هغه ز تم وروړي ویني روړل کنه زوی ته چې مسره سندر شي دی په کمپیوټر کې پدې کې دی نه خلاصيږي بل پروګرام ته انتخابون دنه په کلیک وکای وی ال سی میډیا پلیئر یا میکس پلیئر د سره نور هغه کې دی خلاصي دي انتخاب کای پی ال سی میډیا پلیئر مې انتخاب کړلو کمپیوټر کې ټول څنګه نه اوس پدې کې زه د ویډیو دم چې کول سیږي اوس که کمپیوټر ته راشم دلته کسای دا ویډیو ځکه دا سمپل خپل موویز کوم غچ د په هغه کې خلاصيږي زه کلیک وکم دلته کسای دا مصر موویز کوم پروګرام دا غا زه ته چې دا کې د نه خلاصيږي وی ال سی کې د خلاصيږي هغه ته سیټینګ تم بیا وروړي وی ال سی می انتخاب کړلو اوس که څه وی ال سی ته بچین شوی وینه شکل هم دسته چې تبدیل شول ټول ویډیوز په کمپیوټر کې دي زنم مثال کوم لینک چې خلاص ما ده په چکر خلاصي بیرته د خپل خلات تر وړاندې نه کلیک وکای غیرات خپل خلات تر شي د نه پوه شولای associated file type or protocol with a program دن چې کلیک وکای مثال مسره د فایل یو فایل د خلاصيږي هغه د پچی کې خلاصيږي دا هم ته ول ډیفالت پروګرام دلته شای دلته change or to play setting mobile or screen set program access in computer default ها کسه داسې کې ساده اوس یو پروګرام نه یو کمپیوټر کې بل ټریک هم ځا کیسه دا رقم تا تو سره ولای ورډ پروګرام تا ورډ پروګرام تر ولای دلته موبایل کله یو خاط موبایل کله صحیح ده من دام غیر فعال شوی ده دا پروډکټ کې وړیا ورډ پروګرام ایکسل هم لکه چین شوی بوي زر شم نوٹ پیډ پر خلاص کوم سي دا نوٹ پیډ دلته ملا غلیوان لیکنه وکړه ویل کم ټو علمي نوښت learn a lot about computer technology پارس کې یو خات مو لیکل صحیح ده نور څومره یو چاته خات ولیکل او غوړې چاته ولا یا غوړې په کمپیوټر کې محفوظ وسوته یې پر اب چې وکای فایل سیو کای سیو نه کلیک وکای ارشه چیرته سیو کای زیدان چې دا لیټر خاطای خاط نه لیکو زه به ولیکم چې فلم صحیح دا فلم مې ولیکلو هم سره فلم نه کای او ډیسکټاپ نه د سیو شي فلم په نوم دای مو سیو کړلو دلته که کلیک وکای غیر ته مصر کوم کنټینټ موضوعات چې کلیک کړه غاډو تبریح کا په ورډ کې چې شي مصر ورډ اکټیویشن غوړي دلته لیکنه نه کیږي خلاص کم غلط مې به تخیلو دا سمره اخلو شو دا بز اف کوم سي اوس که دا خاطر یو ورډ فایل دی چې فایل دی خو هم کول اصل کې ایکسټنشن ته غلطه خبره ایکسټنشن کې غلطه یو فایل ایکسټنشن دی بای ډیفالت په کوم پروګرام کې کوم فایل ټایپ کې خلاصيږي اوس د ایکسټنشن ډاټ ټیکسټ دی کزا دلته د ډاټ لګیدلې وي د ایکسټنشن یې لګي صحیح ده د ایکسټنشن چې دا زه ایکسټنشن ته وخایم چې من سره خپ پاته ته ولګي ارشم ویو ته فایل ایکسټنشن نه چک لري کوم ویو او دلته هاید ایکسټنشن دته چک دینه مې چک لري کړل او دلته ارشم ویو نم دینه مې ایکسټنشن چک لري کوم د ایکسټنشن هو پټ شلو خام extension چې دی فایل ډاټ ټیکسټ دی په خیر کې څه دا اوس که سزا ورډ پیډ خلاص کام ورډ پیډ
एक्सटेंशन बच्चे लगा लेकिन हम वगड़ा ला पर्स के मुझे कंट्रोल ए सेव का पर स्टाफ ने डॉक्यूमेंट ఇది ఎక్స్టెన్షన్ చేదా ఆర్టీఎఫ్ దా ఈ వర్డ్ ఎక్స్టెన్షన్ చేదా DOCX दा एक्सेल एक्सटेंशन చేదా XLX दा सेदो ए पावर पॉइंट చేదా PPTX दा द एक्सटेंशन द हर प्रोग्राम ए वीडियो एक्सटेंशन చేదా MP4 वी ए ऑडियो एक्सटेंशन చేదా MP3 वी सेदा 10 एक्सटेंशन लरी कंप्यूटर आगा पे एक्सटेंशन प्रोग्राम पे जनिया उसका तो से दीवाची एक्सटेंशन बदल कर लो कंप्यूटर आगे ता एक्सटेंशन तपे करके दा आगे दूसरा वीडियो दा उस दूसरा दा लेटर से सीधा रोज दा ये एक्सटेंशन में चेक कर लो मुझे तो वाला वाला MP3 तमे वाला से MP3 में डाले पसंद का ऑडियो से निकले MP3 ऑडियो से एक एक्सटेंशन MP3 दा वीडियो MP4 दा सीधा सगा की से निकले जैसे दा उस इंटर काम कंप्यूटर या ये चीज़ागा MP3 वीडियो दो सीधा हर चीज़ तो की विनी उसका साइन तयस काय अलता जांग तो तलो दासल की जांग दायना सीधा आज कवाला से चिका लेटारे या हाथ में निकले हुए दिखा उस धीरे खालक देख लिया कि तमाम वर्ष देख लिखना पकिया तेता पाता लगी कि चिच्चे दिया देखो पेकर कि चिका आड़े दो पुस्तक किताबों के अंदर नशकला चिदा या हाथ या कुम मुखरामा डेटा दो मालूमात दी मालूम की चिपदे के चिचे की आदि तो पाता वाले की दे एक्सटेंशन बदल शवाय बेहतर रुशी आदि तो वाले की चिदा TXT फाइल लाई कसै TXT फाइल लाई नफाता भी तलेगी दाई वर्ड तो चेंज करा लो सीधा मूव कसे TXT आखिर की एक्सटेंशन दाई वर्ड में तो वाली कलम तब उस ये वर्ड शक्ल लोखली वर्ड प्रोग्राम इन्हें उधने क्लिक की देता हूँ मालूमात ना कि अच्छी दी उधर के मुंत से पाला मालूमात हाइट करे फट करे में बिहालक नशिक वाला पैसा ऐसा ये मालूमात वकी ये चाहतम फाइल वेर करो सीधा लिखा है इंतः खात है लिटार दाई सीधा खात में कर दे दी तो वर्षा फ्लैश की USB की दा मेमोरी कार्ड की दा देखो उसमें तो वास्ते चिच्चे भी की लिखली हुई तो वर्ड मिसाल तो पुए कि दा खालक दे खुलसवी है क्या यदि खातिर रशाय यदि फाइल कुछ लिखा दे एक्सटेंशन बदल के MP3 भी तो वाटा कैसी दा MP3 वेर का MP3 एक्सटेंशन वेर का पहले की दे डाट नवरस तरी तरह पर नाम तो से साम ना की का ए वाली कायदा नाम दे विया MP3 में A.MP3 में वाली करो सीधा उस दा MP3 फाइल ना दाए बोलता का सही दा यस काय उस चिदाई खलोस के देने क्लिक करना की ना ऑडियो शब्द में मुंगलता लेटर बेहतर चना फर्त शावर से लगा जांग तो क्या मालूमात पर का चाहे एक्सटेंशन से तब्दीली का TXT था आके चमच से निकल दे तो स्क्रॉलर से चाहे ने पूछे बेहतर चे वो कायदा एक्सटेंशन TXT था कैसे ना आरशा यस काय उस पदेने चिदाई क्लिक को की TXT ते वड़ा वाला बेहतर मसरख पाला लेकिन अखबार खलात रोला पदे डबल कला शायद से डेटा सारा काम तक कंप्यूटर के महफूज का या अखबार खातून या अखबार मुहर्रमा डेटा महफूज का हवा तो नहीं कि बदार गारा कम उस बदागा कम की कंप्यूटर साइंस पे मसला कम दारा कम तक की जरा हालक चेगा की ट्रैक्स की चालू न की आगा गलत चा सरागा की फ्रेव की कना जना हाल की मुं पो गावने बायत फोन से पो शख्सियत ने गलत दारा कांत ट्रैक की एक्सटेंशन तब्दील की दे फिकर की कार्ड दिया वीडियो असल की वीडियो ऑडियो ने भी गलत में सरा या वर्ड फाइल भी डॉक्यूमेंट्स या असनाद दी मुहिम सनदुन दी एक्सेल फॉर्मेट जो शवाय दा गलत एक्सटेंशन बदल की MP3 वेर की खा एक्सेल फॉर्मेट भी कल हम से गना ऑडियो न के खा असल की एक्सेल फॉर्मेट भी नो दत्ता क्लिक न किया गनर खलसी की बेहतर एक्सटेंशन अखबार खातर लगा फाइल अखबार खातर शी इधर मतलब दागा जो एक्सटेंशन फाइल बाय डिफॉल्ट फिचर खलसी की गादा डिजाइन का वाला शेयर शाय चेत तो कंट्रोल पैनल के विंडो बटन आर कंट्रोल पैनल तर शाय डिफॉल्ट प्रोग्राम तर शाय मिसाल एसोसिएटेड फाइल टाइप और प्रोटोकॉल विद अ प्रोग्राम देने क्लिक को काय लन देरो शाय मिसाल चूज डिफॉल्ट ईमेल फोटो बिने चूज डिफॉल्ट एप्स बाय फाइल टाइप एक्सटेंशन ते लगे कि सीधा फाइल टाइप इधर फाइल टाइप छेदा कच्चा पख्तना देना इधर फाइल टाइप छेदा TXT दे पहरे कि सीधा टेक्स्ट फाइल दा MP3 का ऑडियो टेक फाइल टाइप छेदा MP3 दा वीडियो MP4 दा दास दा कडेर मुहिम दी एक्सटेंशन है फाइल टाइप ए वर्ड फाइल टाइप छेदा DOCX दा इसको तो कष्ट तो वही लिखा दलते कस जाई तो वाली कम सीधा दा मसर एक्टिवेशन غوړي دا کې بیا معلومات ته دا بغه کم رشم نوٹ فیډ تا نوٹ فیډ دلته کسای कीवर्ड
فایل چې ورډ فایل چې سیو کوي اخري کې ایکسټنشن به دا رقم ته وي DOCX به چیک کوي ایکسل چې خلاص کوي ایکسل فایل ټایپ چې دا ډاټ ای نه دا څه کنده XLX دا سي دا XLX سره کنده دا دي کې پلګ کوم کې ای پاور پوینټ چې دا پاور پوینټ دې فایل ټایپ ډاټ اخیری کې به چې وي PPTX دا او دې غږ چې شاید بل کوم پروګرام دا مثلا دا نوٹ پیډ دی نوٹ پیډ فایل ټایپ چې دا TXT دا همدا سرسای ویډیو چې دا ویډیو ډاټ MP4 دا چیک وکړئ بیا صحیح خپل چیک کړئ دی غږ چې دا دی آډیو او آی ده کنه کسره کنده آډیو صحیح و مې کلو دغه چې دا MP3 دا او بل چې دا نغا دي سي نرم ډېر په ایکسټنشن شته خو د مشهوري دا دی ورډ دا د ایکسل د کې نه فیګم دا بیا خپل هغه ایکسل فایل چې سیو کای هغه ته پات لګي خري کې ایکسټنشن ډاټ نو رسېدي ته ایکسټنشن یې لګي مثال مصر د یو فایل د کوم ایکسټنشن کړ خلاصيږي هر شي سیټینګ تا سیټینګ کې چوز فایل بای ټایپ فایل زه د اوس قسم سره پروګرامر وړاوي چې د پروګرام فایل ټایپ دی په دا کې خلاصيږي د پروګرام فایل ټایپ دی په دې کې خلاصيږي او تر شام سره لګ لوډ کینم کمپیوټر پول دا نه سکه تو والا دا کسا اوس دلته وضاح لیکل دي د حقیقت سای د ټول پروګرامر دی ویني एक्सेस फाइल په کومه کې فایل ټایپ کړل سیږي مکمل پروګرامونه چې په کمپیوټر کې انسټال کړی دي ورډ کسه دلته د مکمل پروګرام د نوٹ پیډ دا غره دلته وینځ څخه کې شلو دا ایکسل د ویني دا ایکسل په کوم فایل ټایپ کړل سیږي ځکه چې نوٹ پیډ فایل کې درخص سیږي ورډ پیډ کې درخص سیږي په ویژوال سټوډیو کوم فایل کې درخص سیږي دا ایکسل کې د ایکسل فایل درخص سیږي د ځنا کړل شي فایل ټایپ چوز کې سي دا کوم ځنا په کنټرول پینل کې چر شای اسوسییټډ فایل ټایپ دې چې کلیک وکړئ سیټینګ ته ورډي سي دا سیټینګ کې دا متوایل دا خو ویډیو د چیک خرڅږي اډیو دلته بر شای چوز بای ډیفالت فایل ټایپ دې نه کلیک وکړئ غلطه په فایل ټایپ دې ځنا کړل شي اټو پلی مې یې والته کسه بل ورزمل دا ویلا اټو پلی دا غنځ کلیک وکړئ غیس ته مرډي ویني playable default off key set program access to computer default دم setting ته وړیا او بل چې دا ډیل ټچ پیډ دا د کوم داسې خاص چی نشته ډیل ټچ پیډ دغه ته لګیږي سیدا هر چې مسلکی نو منه زکایته ته تخته ماده ته ټچ پیډ یا لګیږي ټچ پیډ چې په کوم نه غوته وړای یو پروګرام دا ټچ پیډ په نوم کسه دې چې کلیک وکا ډیل ټچ پیډ نه کسه دلته مده چې ورکه لوک فار ان اپ ان د مایکروسافت دغه یو پروګرام دی ارفوای هغه مایکروسافت سٹور نه لکه ګوګل پلی سٹور نه چرته زوای هر کوز به کای دغه ډیل ټچ پیډ سیټینګ پاره کولا شي مثال زه د سګوت پر کش کوم تر ټچ پیډ دی چک کوي زه مثال موبایل نه مندل د سګوت پر کاش کې سکرین شاټ اخلي د ټچ پیډ نه زدا سر کس سګوت کاش کا مینه مستر ډسټاپ تر ولله داسې کا اغالت مثلا یا ولې درې غوته په کاش کوم سره د تصویر ورخلص کی دا ډول پروګرام سره ډاونلوډیږي هغه بیا سیټینګ کړل شي ډیوایس منیجر هم ته له وکنه دې ځنه کړل شاید اغالت یا کیمرا ډیسیبل کای د کمپیوټر کوم هارډویر علي د ټول ډیسیبل کزوي ته چې مو کمپیوټر د USB نه خولي اغالت په کمپیوټر اډمنستریټیو ټولز کی توایل وکنه ډیسک ډرایور دا یا مثال چې کیبورډ د کور نه کی مو کمپیوټر ته سګ وایرلیس هغه کیبورډ د نه کوي هغه د کور نه کی یا ماوس د کور نه کوي مختلف ډول مانیټور د نشي وسه وصلې دا کیبل ارچه کس زده نه کلیک وکړ ریډ کلیک مو کو ډیسیبل ډرایور دا مانیټور چې څومره ورته د کمپیوټر سره څنګه نشي وصله والا مختلف ډرایور دي د نه کړل شي چې اپډیټ کوي ډیسیبل کیسې دو مثال په تور ایتو سے کمپیوټر کې بلوتوث کور نه کی دلته ډرایور دی یا ډیسیبل شوی وي یا بو زوړ وی کو هغه سپورټ بنه کېرو په شای چرته دلته اکشن تا سکین فار هارډویر چینجز نه بکلیک کوي به ته انټرنیټ سره سره هغه ډرایور پر ډاونلوډ شي د نه کړل شي اپډیټ کوي سید دا حضور دار سو ډیوایس ان پرینټر
او دا برتون کې سات کې توانم سي دا ډیوایس ان پرنټر از اف اکسس ما تفسیر شو بکاپ ان رستور دا هم کوم ډېرې کیسې کې دي خو څه مربوطه هم نه ده خو یوه ورځ چې غشي ته مې بکاپ ان رستور چې د خپل کمپیوټر نه یو بکاپ وخلی زه